سلامونه، وخت مو په خیر. د افغانستان په اړه د جینوا ورځنی کنفرانس نن پیل شو. په دغه کنفرانس کې نړیوال له افغانستان سره د راتلونکو 4 کلونو لپاره د مرستو په هدف خپلې تیرې ژمنې تازه کوي. د ملي امنیت ریاست سرپرست وایي چې طالبانو د نورو ترهګرو ډلو په مرسته د ځانمرګو د پیر، پلور او قرض اخیستنې مرکزونه رامنځته کړي دي. ضیا سراج ویلي چې طالبان د کراچۍ او پیښور له مرکزونو غواړي افغانستان له کړکېچ سره مخ کړي. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې یو کس خپل زوی او لور د کورني تاوتریخوالي له امله په ډزو سره وژلي دي. ځایي امنیتي سرچینې وایي چې د پیښې عامل د پولیسو له لوري نیول شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه هیواد دی. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چلډرن ویلي چې له 2015 کال را په دې خوا افغانستان کې 26,000 ماشومان شهیدان او ټاپیان شوي دي. او د استرالیا 9 پوځیانو وروسته له هغه ځانونه وژلي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو راپورونه خپاره شول. په دغو کسانو کې 8 نارینه او 1 ښځه سرتیري شامله ده.